عرفت الله ربي أشرق النور تسلیت قلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء لنډه کیسه. يا لسعدي وهنائي يا لفوزي رالیږدونکی حمدالله حلمیار. العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي. په پوښتنه میله د ملګري کور پیدا کړ. لویه لرګینه دروازه مې په لوی زنځیر ور وټکوله. زه لږ شاته دیواله ته ودرېدم. له یو څه انتظار وروسته مې بیا دروازه وټکوله. چې زه راشاته کېدم د لوی دروازې په نیمایي کې کوچنۍ پله خلاصه سوه. یو په عمر پوخ سړی راووت. کښته پورته یې راته وکتل. ناولده ورته ښکاره سوم. سلام یې ور واچاوه. په ماته خوله یې وعلیکم وویل او په نه زړه یې غېږه راکړه. په روغبړ کې مې ځان ور وپېژندی. د حافظ صاحب ملګری یم. تعارف مې هم ښه ور ونه لګېدی. ویل حافظ خو نسته. که رښتیا د هغه ملګری یې نو په دې به هم خبره چې هغه چیرته دی. اکا زه د حافظ د ډېرو نږدې ملګرو څخه یم. د هغه شهادت ډېر غمجن کړی یم. ما د هغه وروستۍ نښه تر تاسو را رسول غوښتل. پوهېږم تاسو ته د حافظ نورو ملګرو سمه دلاساینه نه ده درکړې. په خبره کې راولوېدی. وبخښه ما تر دومره ډېره بهر درولې وې. راځه دننه په کوټه کې به پر چایو بانډار سره وکړو. زما د خوږ زړګي درمانه چې شهید شوې. زما د خوږ زړګي درمانه چې شهید شوې. زه دې د غمو سره هم راکړم او ته لاړې. زه دې د غمو سره هم راکړم او ته لاړې. مېلمستون په سرای کې دننه و، خو د کور لخوا یې د پردې انتظام نه و. د حافظ پلار تر کوچنۍ دروازې سرای ته ورننوتی. غاړه یې تازه کړه. بیا یې ماته راږغ کړه راځه څوک نسته. کور ته ننوتو. له دروازې سره چپه لاس ته وګرځېدو. 10-15 قدمه هاخوا ته د مېلمستون دروازه وه او د مېلمستون و مخې ته د توتو 2 لویې ونې ولاړې وې. د حافظ پلار مخ راواړوئ. که د ګرمي کېږي دلته دا سایې ته به پټو اوار کړو. ما ورسره خوښه کړه. په کور کې نور ماشومان هم نه وو. ده په خپله د چایو پتنوس راوړ. تر شا یو خیرن هلک د ده لمن نیولې وه. د ده له ټینګار سره سره چای ما واچولې. د توتو د ونو سایه پر موږ دواړو وه. خو کله چې به د هوا څپو د توت شاخونه وښورول نو زما پر مخ به د لمر وړانګه راسیخه سوه. توت دانه دانه پر مځکه پراته وو. پاس مرغیو او کفترو ګردانونه کول. تر ډېره خاموشه ناست وو. ماشوم یې د شا له خوا په غاړه کې لاسونه ور اچولي وو او د ورپه شا کېدلو هڅه یې کوله. د ماشوم د هغه شملې ته پام سو. تر شمله یې ونیوی او پګړۍ یې ور ونړوله. په مسکا یې په غېږ کې راړنګ کړ. پر خیرونو باړخوګانو یې ښکل کړ. پیشوګیه څو ځله مې درته ویلي چې پرتوګ اغونده. اوس به دې ماما غوږ در باندې تاو کړي. او بیا چې د ماشوم په لنډې لمن د ماشوم د لوڅو لینګو د پټولو کوښښ کاوه ما ته یې وکتل. زیاته یې کړه دا مې یوازینی لمسی دی. حافظ جان چې وروستی ځل له کوره تلی زوی یې ایله په دیوال پسې ولاړېدی سوی. سترګې یې وشلنې سوې. دسمال یې سترګو ته ونیو. په رډېدلي غږ یې وویل ځوان زوی مې د اسلام لپاره الله ته ور وبخښي. خو کاش دا واړه ماشومان یې نه وی راپاته سوي. دا لمسی مې چې هر ځل وینم د حافظ جان ماشومتوب مې سترګو ته جګ ودرېږي. څومره په مینه او په ناز مې رالوی کړ. هغه ورځ مې ښه په یاد ده چې کله یې د قرآن کریم د حفظ دستربندي وه. له خوښۍ په جامو کې نه ځایېدم.
حافظ چې عمر ایله 14 کاله و کوزده مې ور وکړه. اوس یې ایله د واده 3 کاله پوره کېدل. غږ یې په سلګیو کې ورک سو. زه هم چوپ ناست وم. ځان مې راټینګ کړ. د تسلي لپاره مې کلمات را پیدا کول خو هیڅ نه رازده کېدل. اخر مې ورته وویل اکا صبر کول زموږ او ستاسو په خیر دی. حافظ زما سره په مدرسه کې 15 کاله پاته سوی و. خوږې او ترخې خاطرې مو سره ګډې دي. ما یې یو څو تصویرونه را سره راوړي. جیب ته مې لاس کړ او د تصویرونو یو البم مې ورته ونیوی. په رېړدېدلو لاسونو یې د البم یوه پاڼه راواړوله چې د حافظ پر انځور یې سترګې ولګېدې. بې درېغه یې ناره تر خولې ووته واخ زما ځوانې مرګه بچو. البم یې په ټټر ونیوی. بیا یې ښکل کړ. ماشوم هم ورته ځیر سو. په تنکۍ ژبه یې ویل اګا جان اګا جان. بیا یې د کور په لور منډه کړه. پلار یې په دسمال سترګې وچې کړې. راته ویې ویل ګرانه زه د حافظ جان د له لاسه ورکولو وروسته ډېر بېنوا وم. ما تسلیت ته ډېره اړتیا درلوده. که څه هم زه مې د زوی په شهادت یوه خشنه یم خوابدی سوی، خو د حافظ جان د کومندان سړې رویې ډېر ودردولم. د جنازې په ورځ راغی یو ګړی د درواغو تسلي راکړه، خو له هغې تر ننه مې بیا په سترګو نه دی لیدلی. نه دي وای راغلی، خو چې زما پر زخم یې مالګې نه وای راډوړولي. هغه ورځ یې څو کسان رالیږلي وو او د حافظ وروستی یادګار د هغه شخصي توپنچه یې ورسره یووړه او بس. ګورم ژړا راشي خړ مزار ناست جنډو ته، چې دې ګورم ژړا راشي ګران شهیده یادګارو ته، چې دې ګورم ژړا راشي خړ مزار ناست جنډو ته، چې دې ګورم ژړا راشي.